یم غدار نوکری نه کومه زه د سرکار نوکری نه کومه چې زما سوچ پکې کېدی شي والله د پلار نوکری نه کومه چې زما سوچ پکې کېدی شي والله د پلار نوکری نه کومه رزق به خدای را کوي غم مه کوه زه د روزګار نوکری نه کومه د دې ریاست بیانیه داسې ده د دې ریاست بیانیه داسې ده د ټوپکمار نوکری نه کومه په یارانه کې تکلف لکمې زمې د یار نوکری نه کومه له پېښوره نیخ کابل ته ځمه د تور خامار نوکری نه کومه افغانه ستا نوکری سر په سترګو خو د اغیار نوکری نه کومه. السلام علیکم ګرانو مینوالو، ستاسو ادبي ملګری سید سالار یم. په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه وای. قدرمنو، سالار ټي وي همیشه دپاره دغه یوه هڅه کړې ده چې تاسو ته په دغه شیشه نوې شاعران را مخامخ کم، هغه شاعران کم چې د سکرین په شا دي، کم چې د سوشل میډیا په شا دي، تاسو ته په دغه شیشه مخامخ کم. هم په دغه لړ کې نن پېښور یونیورسټۍ ته راغلي مینوالو. په سالار ټي وي کې را سره نن یو ډېر مستند شخصیت میلمه دی. عثمان شکور صاحب نن د سالار ټي وي میلمه دی. راځئ ملګرو چې عثمان شکور صاحب ته په سالار ټي وي کې ډېره زیاته مینه او هرکلی وي. شکور صاحب ډېره زیاته مینه او سلامونه مې قبول کړي. وعلیکم السلام. سالار صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې راغلی او دا پروګرام هم دلته را جوړ کړو، ډېره مننه کوم. ډېر زیاته مننه. شکور صاحب خپل لنډه شان پیژنګلو د سالار ټي وي مینوالو سره لږ شان ځان معرفي کړي. نوم مې عثمان شکور دی او خپل نوم مې عثمان دی. والد صاحب نوم مې عبدالشکور دی او په بجوړ کې مې سترګې غړولې او دلته حیدرآباد فیزکس کې ژوند کوم. تعلیمي هلې ځلې مې د پېښور پوهنتون نه روانې دي. دغه لنډه شان پیژنګلو. صحیح. او د شاعرۍ د دنیا ته کله راغی او آیا څوک د چا نه زده کړه کړې ده که نه، او کړې مې نو د خوښې شاعر مو څوک دی؟ په یو وخت کې نه 3 تپوسونه کوم چې سوال خو به درته ګرانېږي، خو بیا هم جوابي مې کوي. ادب دنیا ته زما ورسره ماشوموالي نه شوق و ډېر زیات وړوکی وم چې د باسین صاحب له او د اسراتل صاحب به هغوی شعرونه به ما اورېدل او ډېر څه مې ترې زده کړي دي، خو هغه شوق او ذوق دونه زیات شو چې زه یې په لیک مجبوره کړم چې لیک وکړم او شعرونه جوړ کړم. صحیح. شکور صاحب خبرې به هم کوو، خو زمونږ مینوالو کې اکثر زما مسافر ملګري ډېر زیات مینوال دي، نو زه خو یم د پروګرام په سټارټ کې د مسافرو ملګرو دپاره هم که څه لیکل کړي وي نو هغه را سره شریک کړي پروګرام کې. داسې زه خو به غزل ویم را روان وي پکې، شاید پکې څه ناسه ښکاره شي، خو غزل به درته ویم چې وګوره یار لمبه لمبه شو هغه چنار، لمبه لمبه شو زما په سیمه ولې جنګ دی ولې مې خار لمبه لمبه شو. وګوره یار لمبه لمبه شو هغه چنار، لمبه لمبه شو زما په سیمه ولې جنګ دی ولې مې خار لمبه لمبه شو، سم په غمونو کې راګیر شو سم یې کړو خوار لمبه لمبه شو، او نور له ګودره پیغلې لاړې نور یې سنگار لمبه لمبه شو، نور له ګودره پیغلې لاړې او نور یې سنگار لمبه لمبه شو، نه یې په مخ هغه خندا شته او نه یې قرار لمبه لمبه شو، او مور غریب نیولی زوی ته وایي ایستا نظار لمبه لمبه شو. مور غریب نیولی زوی ته وایي ایستا نظار لمبه لمبه شو. سالار صاحب مقته ده چې عثمانه کډه به ترې واخلو هسې نه یار لمبه لمبه شو. عثمان صاحب په یو کلام خو نه پرېږدم ځکه چې ستاسو په سوشل میډیا ډېر ښکلي ښکلي کلامونه تاسو وایي او الله پاک تاسو له ډېر ښکلي انداز د شعر ویلو هغه انداز هم زما ډېر خوښ شو، نو زما ډېره زیاته خواهش مې چې تاسو سره دا مرکه را جوړه شي، نو انشاءالله چې نن به راته ډېر کلامونه بل به څه شریکوئ؟ د غزل نه مخکې به در سره یو 3 شعر چې مونږ همیشه مات زړونه وړي دي، مونږ زړه کې بد نه لرو چا سره، او بیا په جنازه مې چېرته رانه شي بیا چې مې رخصت نه کړې دعا سره، زه عثمان په دغه امید ژوند کوم خدای به مو یو ځای کړي چېرته بیا سره. سالار صاحب غزل دی چې هله راشه د زړه سره سامې وځي، خاص کر مسافرو ته دې ډالۍ چې هله راشه د زړه سره سامې وځي، انتظار دی مازدیګره سامې وځي، تا پسې که لیونی نه شوم نو واوره تا پسې به پېښوره سامې وځي، تا پسې که لیونی نه شوم نو واوره تا پسې به پېښوره سامې وځي، او په ما مه راځه اختره بل وطن کې، په ما مه راځه اختره بل وطن کې مسافر یمه اختره سامې وځي. او شعر دی چې زه په امن باندې مړ یم کلیواله،
سالار صاحب زه په امن باندې مړ یم کلیواله چا ویشتلې ده کونتره سا مې وځي او شعر دی چې ورته ټینګ نه شوم په چغو باندې سر شوم وینم هره مور او تره سا مې وځي مقطع دی چې که راتلی شي نو عثمانه التجا ده راځه مړه ښه په نره سا مې وځي دا راته هم زیاته کې چېرې په غزل مو ډېر کار کړی دی په نظم کم صنف زیات لیکئ سټارټ مې د نظمونو نه اخیستی و خو دا الهام نو بیا غزل تم پکې ډېر زیات ورننوتم غزل مې ډېر زیات لیکلی اوس موجوده وخت کې او نثر هم څه لږ ډېر چړم راچړم نو که یو نظم لیکلی وي نو هغه هم زموږ د سلاټي مینوالو سره شامل نظم دی چې زه د امن په تلاش کې زه د ښاره پورې راغلم زه د کلي ړنګ کوڅو کې د چناره پورې راغلم زه د امن په تلاش کې زه د ښاره پورې راغلم زه د کلي ړنګ کوڅو کې د چناره پورې راغلم خدای زه څومره بدبخت یم ما د چا ازار اخیستی زه د وخت نه په عذاب یم زه په مړو کې حساب یم ما چې سترګې غړولي ما په هر لوري ژړلي یو دهشت دی یوه ویره یو ژړا دی یو فریاد دی کله ځان ته مې چې خیال شي خو بیا زه هم بل حق لک یم زه د وخت سره په جنګ یم زه ولاړ ورته په ننګ یم ګنهګار لکه پسه یم نور د ژوند د خدایه تنګ یم سمه نه وینم په غره یم سم کباب په زړه یم کله یو را باندې راشي کله بل را باندې راشي امیدونه مې کړې خاورې سم غوبل را باندې راشي زه داسې تندر وهلی هر څه وینم خوړوند یم هر څه اورم ګونګیا یم خدایه بس دی قیامت کې نور عزت مې سلامت کې دې بارود فضا کې زه په امن پسې ګرځم زه د امن په تلاش کې زه د ښاره پورې راغلم زه د کلي ړنګ کوڅو کې د چناره پورې راغلم ډېر ښکلی عثمان شکور صاحب تر دې دمه به هم څومره شاعري لیکلي وي او آیا کتاب مو چاپ شته که نه شعرونه خو چې کله وخت به راته میلاوېدو شعرونه مې ډېر زیات نظمونه غزلې دا ډېر زیات مې لیکلي دي او داسې تعداد به راته معلوم نه نو بس تعلیمي دور مې هم روان دی نو تعلیم سره چې کله وخت راته میلاوېږي او ذهن کې هم څه راځي نو لیک ورسره کوم خامخا صحیح نور بس شریکوي پروګرام د غزل نه مخکې به درته یو 4 شعر دي چې نن راته مخکې خپل ارمان جړلي او نن مې بلها په ځان جړلي او زما وجود لکه د مړي په شان زما په تن سرې ګریوان جړلي او ما چې د کلي کډه واغستله سالار صاحب نو ما په دشتو بیابان جړلي او د خپلې دومره بې وسۍ د لاسه عثمانه تا راته بل شان جړلي غزل دی سالار صاحب چې په وجود ګډه مې لمبه ده زړه مې اور اغستی په وجود ګډه مې لمبه ده زړه مې اور اغستی اوس رانه جوړه تماشه ده زړه مې اور اغستی یو غریبي شي بل په مخ راله سپېړې راکړي مړه نو داسې طریقه ده زړه مې اور اغستی یو غریبي شي بل په مخ راله سپېړې راکړي مړه نو داسې طریقه ده زړه مې اور اغستی او د خپل وطن د بربادۍ سوچ به څوک څنګه کوي والله څه ډېره عجیبه ده زړه مې اور اغستی و شعر دی چې چېرته به تا د چا ورویشتی په کاڼو باندې ځکه دې ماته دروازه ده زړه مې اور اغستی و زه د وطن د واکدارانو یو تپوس کومه دلته انصاف کم دی دوکه ده زړه مې اور اغستی و شعر دی چې هغه خبره کاڼی زی د یتیم سر پرې لګي بس هره ورځ مو جنازه ده زړه مې اور اغستی و زه بې ګناه د ګنهګار لکه پسه کې شمار کړم دا یو تپوس کړم اجازه ده زړه مې اور اغستی و آخري شعر دی چې مسافرۍ دې راله زړه عثمانه سمو بکړو ستا د راتلو څه اراده ده زړه مې اور اغستی عثمان شکور صاحب په اخره کې مینوالو ته یو غزل ډالۍ کې او هغې نه پس به انشاءالله پروګرام راټولو نو داسې یو خوندور شان کلام بل هم شامل کړي د غزل نه مخکې به یو څو ټپې وي چې جانانه تا پسې به مرمه او د تور لحد غېږې لزم تا یادومه او بس مسافره کور ته راشه
خاص کر مسافر ته د ډالۍ چې بس مسافر کور ته راشه او د خدای دپاره زړه مې پړق در پسې چونه او نور سوال زاری را باندې مه کړه او زه به تر مرګه یاري تا سره کوم او عثمانه ځان ته مې نږدې کړه عثمانه ځان ته مې نږدې کړه او چې ته به نه وي زه به روغ لیونی وم سالار صاحب غزل دی چې زه د امن د سینګاره لرې لرې پاتې شوی زه د امن د سینګاره لرې لرې پاتې شوی زه د دنګو غرو چناره لرې لرې پاتې شوی او د بازار ښایست مې لاړو د لوګو لمبو خوراک شو د بازار ښایست مې لاړو د لوګو لمبو خوراک شو هر سړی مې د روزګاره لرې لرې پاتې شوی او شعر دی چې زه بدبخت په زولنو کې زه د وخت ظالم وهلی زه بدبخت په زولنو کې زه د وخت ظالم وهلی زه د هرې خوشۍ یاره لرې لرې پاتې شوی و دا خو سر تر پایه جنګ دی او هېڅ غږ کولی نشم دا خو سر تر پایه جنګ دی او هېڅ غږ کولی نشم خوله مې وګنډه قراره لرې لرې پاتې شوی و شعر دی چې هر زلمی راته ژړېږي هر زلمی راته دا وایي هر زلمی راته ژړېږي هر زلمی راته دا وایي خپل وطن کې د مور پلاره لرې لرې پاتې شوی او مخته ده چې زه عثمان په ژوند پوهېږم زه به هر چا کې بدل وې زه عثمان په ژوند پوهېږم زه به هر چا کې بدل وې کاش که زه لږ د انګاره لرې لرې پاتې شوی مننه صاحب عثمان صاحب په اخره کې به د سالار ټي وي مینوالو لپاره څه پیغام ورکړئ سالار صاحب مینوال لپاره دا پیغام دی چې مینه وکړئ یو بل سره د چار چاپېر چل او د ګاونډیانو خیال وساتئ د مور او پلار ډېر زیات قدر او عزت وکړئ او د بلال ورو ډېره زیاته مننه کوم چې رالی او زموږ سره د پروګرام کې شریک شو نو یو بل ډېر زیات قدر وکړئ او خیال یې وساتئ دا شارټ میسیج زما مینوالو ته ملګرو ته ډېره زیاته مننه په دومره حالو ځلو کې مونږ له وخت راکړو یو جهان مننه مهرباني یو جهان مننه مهرباني ملګرو دا و د سالار ټي وي نننۍ مرکه تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم سید سالار لور کې اجازت د لوی الله په امان